څه فکر کوئ دا به څو کلنه ونه وي؟ ښایي د سلونو کلونو. د دغې زړې او نړېدلې ونې په بې سده ډاډ باندې څو شېبې دمه شوم او بودا را یاد شو. بودا یا سیزارتا یا سیدارتا په هغه ورځو په هغه شېبه چې د ونې ډاډ ته مراقبه لرله او ستره او بېنظیره مکاشفه یې په برخه شوه. کله چې را په سد شو وګړو څه چلند ورسره وکړ، چا یې هرکلی وکړ، چا یې خبره واورېدله، چا غېږه ورکړه، څوک یې پیرو شو. ولې؟ ځکه چې ښایي هغو وګړو هم لکه موږ غوندې خپله ژوندۍ زمانه هېره کړې وي او په زړه او تللې او مړه زمانه پورې زړونه او ذهنونه تړلي وي. دا را په زړه شول چې موږ ولې حقیقت زوړ و عتیقه ګڼو، پخوانی ګڼو. وړې د زړو زیارتونو او قبرونو عکسونه په کور کې د ژوندو د پاسه پاس زړه وو. ولې پخوا د جنت ورک کړی بایللی او له لاسه ورکړی جنت ګڼو او په یادې اوښکې تویو. دا ځکه چې موږ زمان بایللی. زمان یا دغه شیبه شته یا هیڅ نشته. ژوندی زمان دغه حاضره شیبه ده، اکنون، پریزنت. موږ ولې ژوندی زمان بایلو؟ ځکه نو ښایي د حقیقت ژوندۍ او تازه تجربه هم راته پردۍ وبرېښي. حقیقت په دې ډول ښایي یو ډول غیر حاضر وګڼو، یا ځانونه د حقیقت غیر حاضرین وګڼو. په داسې حال کې چې زه، ته او بل دغه شیبه ژوندي یو او حقیقت شته. نو څه شی دی چې ستا او د ژوندي او حاضر حقیقت ترمنځ پوله او دیوال ګرځي؟ ښایي په عتیقه اجناسو پورې زړه او ذهن تړل وي. ځکه نو خوابدي یاستو. سمه ده چې ستونزې لرو، مشکلات لرو، دردونه لرو، بېوزلۍ لرو، خو ښایي اساسي درد مو دا وي چې موږ حاضره شیبه ورکه کړې. ځکه نو د حقیقت د فراق له درده سوځو. دې روغې ته رسېدل څنګه شوني دي؟ دا روغه داسې باید وشي چې ته یو استثنایي موجود یې، یو بې جوړې موجود یې. داسې څوک یې چې په دغه 8 میلیارده وګړو کې یو بل تا ته نه ده ورته او د ډېر ستر بخت څښتن یې. د دې بخت متن ستا د زړه په بې متنه کتاب راشین ده او دا هغه وخت غوړېږي، پسرلی کېږي چې ځان ته د مینې په سترګه وګورې. ځان ته دې چې د مینې په سترګه وکتل، ستا دننه د مینې باغ راویښېږي او دا باغ د ټولې هستۍ لپاره آینه ګرځي او ته ټولو ته د مینې په سترګه ګورې. دا یو بېنظیره بخت ده. دا په ژوندي حقیقت ډک بخت ده او دا بخت دغه شیبه ستا لپاره انتظار ده. فقط ځان ته او نورو ته د مینې په سترګه وګوره، هغه هم دغه شیبه.